بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. رواه أحمد في مسنده. د اسلام څلور اخلاق موږ او تاسو ته هدایت کړي، راهنمایي کړي چې په هغه لوړو اخلاقو کې او ښو اخلاقو کې یو لوړ او ښه خوی دا دی چې هغه په بېوزله کسانو، په مسکینانو، په محتاجانو باندې شفقت کول او مهرباني کول او د هغوی لاس نیوی کول. دا د دنیا په هیڅ دین کې داسې اوچت او لوړ اخلاق نشته. دویمه خبر دا ده چې زمونږ او د غیر مسلمو خلکو، هغه خلک چې مسلمانان نه دي، زمونږ او د هغوی دا فرق دی چې هغوی د اسلام، قرآن کریم او د احادیثو باندې ایمان نه لري او مونږ الحمدلله ایمان پې لرو. خو افسوس دا دی چې مونږ په قرآن کریم باندې او د نبی علیه السلام په طریقو، په سنتو، په حدیثو مو یا خو ځان نه دی پوه کړی، او که ځان مو پې پوه کړی نو عمل مو پې نه دی کړی، او غیر مسلمو خلق، کفارو ځان پې پوه کړی او په هغې باندې عمل کړی. دا د افسوس مقام دی. درېیمه خبر دا ده چې د اسلام په لوړو اخلاقو کې او په زرینو اخلاقو کې دا دی چې سړی د خپل دین د دفاع لپاره او د خپل مسلمانانو د سر او د ناموس د ساتلو لپاره جهاد کول. دویم لوړ صفت په اسلام کې دا دی چې د شپې سړی د خپل خالق سره ودرېږي، طاعت او عبادت کوي، زاري کوي، سوال کوي د الله نه، او د ورځې روژه ونیسي. د ورځې روژه ونیسي چې د الله تعالی سره دغه صفت په ځان کې راولي، د الله تعالی چې نه خوراک دی، نه څښاک دی او خواهشات نه پوره کول دي، دا صفت په ځان کې راولي، او د غریبانو، د مسکینانو او د وږو خلکو هغه د لوږې درد احساس کی. دا لوړ صفت دی په اسلام کې. نو ځکه نبی علیه السلام فرمایلي چې هغه څوک چې کوشش کوي، کار کوي، خدمت کوي د کونډې خدمت کوي چې خاوند یې مړ دی، د هغې د نفقې او د خرچې بندوبست کوي، د هغې د دوی بندوبست کوي، د هغې د ښه ژوند بندوبست کوي. والمسکین دارنګې کوشش کوي او بندوبست کوي، کار کوي د مسکین دپاره، د نادار دپاره، د فقیر دپاره، د بېوزله انسان دپاره، د خوراک، د څښاک، د جامې، د تعلیم او د تربیې، د کور جوړولو، هغوی ته د اوبو رسولو. دا کار څوک کوي، دغه شفقت او ترحم په چا کې وي، دا داسې دی دومره اجر دی لکه څوک چې جهاد کوي د الله د رضا لپاره، د خپل اسلام نه په دفاع کې،
او د مسلمانانو د ابرو د ناموس نه په دفاع کې د هغه په شان اجر دی او یا د هغه شان یا د هغه چا په شان اجر او ثواب دی چې هغه سړی د شپې تهجد کوي نفلونه کوي او الله تعالی ته سوال و زاری کوي او د ورځې روژه نیسي نو دا څومره اوچت لوړ انسان دی چې د ورځې روژه نیسي او د شپې تهجد د نفلونو کې الله ته زاری کوي او دا څومره لوړ احسان دی چې د خپل دین او د خپل مسلمانانو د ابرو د ناموس لپاره دفاع کوي د دې دواړو په شان د هغې سړي اجر دی چې هغه د کونډې او د مسکینو د نادار خدمت کوي